يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسونو یو مبارکه سلسله منګه ختمه کړې وه او هغه په دې عنوان باندې د قیامت علامات. د هغې نه بعد بیا ما په خپله سوچ کوو چې کوم داسې د دین هره مسله اهمه ده، داسې مسله نشته چې هغه د ضروري نه وي، خو بعض مسلې د بعضو نه مخکې چې څه باره کې دې ملګرو ته خبره وشي، څه باره کې درس وشي، بیان وشي، نو سوچ مې دې خبرې ته لاړ چې نن سبا غټه بیماري هغه د زړونو سختوالی دی. غټه بیماري په بیماریانو کې بیماریانې ډېرې دي، هغه بیماریانې چې انسان د دین نه لرې کوي، زه هغه بیماریانې یادوم. نو په دغه بیماریانو کې بیا یو غټه بیماري هغه د زړونو د سخوالی دی، قسوة القلب، د زړه سخوالی. او زړه چې څومره سختېږي دومره د الله د دین نه لرې کېږي، دومره د آخرت نه لرې کېږي. او څومره چې زړه نرم وي، څومره چې زړه نرم وي نو دومره د دین طرف ته توجه وي. او سخت زړه په هغه باندې قرآن اثر نه کوي، حدیث پې اثر نه کوي، زړه سخت شوی. فهي کالحجاره، لکه دا مسله په دغه کې و بني اسرائیلو کې الله د هغوی په باره کې خبره کړې وه، د دوی زړونه دومره سخت شوي لکه د کاڼي په شان، او اشد قسوه، بلکې د کاڼي نه هم زیات سخت شوي. کاڼو کې خو لا بیا بعض پکې وچاودي، اوبه ترې راوځي، د الله د یېرې نه راپرېوځي، خو د دوی دا زړونه د هغې نه هم زیات وي سخت. د زړونو دا سختوالی دا نن سبا هم عام شوی دی، او د هغې د لاسه ډېر خلک چې دین طرف ته توجه نشته. نو سوچ مې کوو چې داسې خبره کول غواړي، داسې باره کې درس کول غواړي چې زړونه نرم شي. نو د دوی زړونو د نرمېدو دپاره قرآن کریم خو دا خو یو عظیم کتاب دی چې زړونه پرې نرمېږي، او د هغې باره کې خو درسونه روان دي الحمدلله. خو بل کوم کتاب دی چې هغې سره زړه نرم شي، نو چې کوم مسلمان زړه نرمول غواړي د الله د کتاب نه بعد وایي چېرې په څه باندې زړه نرم کړي، د پیغمبر په خبرو باندې زړه نرمېږي. دا خو واضحه ده. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې خو علماو را جمع کړي دي په قسمه قسم طریقو سره، جدا جدا کتابونو کې. د الله د کتاب نه بعد، د الله د کتاب نه بعد چې د ټول امت په اتفاق دی صحیح کتاب هغه صحیح بخاري دی، او بیا صحیح مسلم دی. په دې صحیح بخاري کې یو کتاب دی کتاب الرقاق، هغه خبرې چې زړه نرموي. دې باندې امام بخاري کتاب راوړی پوره، کتاب الرقاق، په هغې کې بیا قسمه قسم ابواب راوړي. او دې دپاره د کتاب الرقاق په دې خپل صحیح کې راوړی، او په دې صحیح الجامع کې د دې دپاره چې زړونه نرم شي، د دې دپاره د کتاب الرقاق راوړی. یو مفید کتاب چې څوک هم زړه نرمول غواړي. د امام بخاري رحمه الله کتاب دی راغلی، په هغې کې کتاب الرقاق دی، وګوري زړه ورسره نرمېږي. ډېر ناشنا حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي دي. نو ځکه دا کتاب مې ذهن کې راغلی، کتاب الرقاق د امام بخاري رحمه الله دغه کتاب کې هغه دا کتاب راوړی، کتاب الرقاق. د امام بخاري رحمه الله کتاب چې دی د صحیح بخاري باندې چې مشهور دی، د دې خو مختصر شرح هم من کړی و،
یو نیم کال که 2 کاله مخکې اول ته موږ د امام بخاري تاریخ او سیرت او اعتراضات چې کوم د ده په دې کتاب باندې بازو کړي دي او شان د هغه د کتاب دا ټول بیان شوی دی دلته بیا موږ هغه خبرو اعاده نه کوو څوک که د امام بخاري تاریخ او د هغه د دې کتاب مقام او په دې باندې چې کوم شبهات شوي دي د بعضو بېدینو د طرف نه د هغې جوابات اورېده غواړي نو د هغه دورې اولني درسونه دې واوري امام بخاري محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیرة ابن بردزبه الجعفي البخاري د دین په امامانو کې لوی امام دی او پیدا شوی په 194 کې دی 194 هجري کې او بیا په وفات شوی 256 هجري کې دی یعنی تقریبا 2 کاله عمر ده او د دین په امامانو کې لوی امام دی مشکل نن سبا دا جوړ شوی دی چې د بعضو د څلورو امامانو په باره کې دا خبره د دې امت په ذهن کې کېنولې ده چې بس په ټول امت کې همدغه څلور امامان تېر شوي دي بس نور نشته چې امامانو خبره کې دغه څلورو نه به تاویږي راتاویږي نه چا ویلي چې په امت کې صرف څلور دي دغه څلور امامان دي او نور امام بخاري امام نه دی دا خو هغه انسان دی چې دته ویلی کېږي امام الدنیا فی الحدیث په دنیا کې د حدیثو امام دا دی د دنیا والو امام دی او چا دا ویلي د امیر المؤمنین فی الحدیث دا لقب صرف دته میلاو شوی دی په حدیثو کې امیر المؤمنین دا دی نو چې په حدیثو کې امیر المؤمنین یو ده سره هم صحیح لمیږي و دې طرف ته توجه صحیح دا کتاب زموږ په ذهن کې شته یعنی بخاري شریف او صحیح بخاري خو امام بخاري څوک و د به ډېرو ته پته نشته نو امام بخاري رحمه الله یو اوچت شان والا انسان او کتاب د هغه دا خو معروف دی چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب چې د امت به اجماع ده هغه دا کتاب دی صحیح بخاري الجامع الصحیح دا د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دی نو څومره اوچت شانې شو بچا چې دا حدیثونه را جمع کړي دا هم معمولي سړی نه وي که نه چې داسې حدیثونه را جمع کړي دي چې هغه ټول صحیح سند والا دي خو دا به د لوی علم خاوند بی نو امام بخاري رحمه الله هغه انسان دی چې زمونږ ماشومانان هم پیژني پرون دا ملګري به ګواهان دي پرون کابل اوس زما زامنو لوبې کولې واړه واړه دي یو بل سره دا بل ورته وایي څه دی ځان نه دی شیخ بخاري جوړ کړی لکه مطلب دی چې ځان ته ګډ سړی وایي شیخ بخاري یعنی امام بخاري زموږ ماشومانان هم پېژني چې دی یو ګډ سړی تېر شوی او غټ پټ سړی به یو غټ پټکی به یې لګولی د هفتې باران به ترې نه وځي او دی به د امام بخاري قدر نه پېژني چې سړی الله یې ګمراه کړي امام بخاري رحمه الله زموږ ماشومانان زموږ زنانان زموږ مشران زموږ کشران زموږ بوډاګان زموږ ځوانان ټول یې پېژني چې امام بخاري څوک او څنګه مقام ول الله ورکړی او واضح دی نه چې دا سړی ډېر اوچت انسان و الله د دې کتاب له څومره قبولیت ورکړو د دې نه مخکې هم کتابونه لیکلی شوي دي په حدیثونو کې او د دې کتاب نه بعد هم لیکلی شوي دي خو کومه مرتبه چې الله دې کتاب له ورکړې ده د الله بل کتاب له نه ده ورکړې دا دلالت کوي د انسان په اخلاص باندې چې ډېر مخلص و او ډېر اوچت شان والا انسان و بلکې وایي چې کله به ما یو حدیث په دې کتاب کې لیکو او راوړو به مې د هغې نه مخکې به اودس وکړو 2 رکعته مونځ به وکړو دعاګانې به وغوښتو بیا به هغه حدیث کېږو د هر حدیث سره د هر حدیث سره دا کار کړی نو ځکه الله سبحانه وتعالی دې کتاب له دومره اوچت شان ورکو او د قبولیت یې وله ورکو همدغه کتاب کې هغه یو کتاب راوړی دی کتاب الرقاق کتاب الرقاق الرقاق دا جمع د رقیق ده
چې رقت پکې نرمي پکې. بعض وایي کتاب الرقائق داسې هم راغلی دی او دغه هم صحیح د معنی یوه ده، هغه جمع بیا د رقیقه ده. نو کتاب الرقاق فيها من الوعظ ما يجعل القلب رقيقا. معنی دا دی چې په دې کې داسې نصیحتونه پراته دي د کتاب الرقاق کې چې راوړی چې زړه نرموي، زړه ورسره نرم شي. زړونه سخت شوي دي که نو اوس د زړونه سخت شوي دي، اوس د دې نرمولو دپاره څه وکړو؟ نو امام بخاري وایي راشه زه درته بعض حدیثونه بیانومه او دې کتاب کې وګوره، سوچ پکې وکړه، ځان پې پوه کړه، زړه به یې نرم شي. کتاب الرقاق ډېر فایدهمند کتاب دی کتاب الرقاق. او چې دې سره دې زړه نرم نه شي نو بیا بله طریقه موږ نه راځي، ځکه چې خبرې د الله دي او خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د قرآن نه دلیل راوړي او یا د حدیث نه راوړي. امام بخاري رحمه الله دغه طریقه ده. او امام بخاري رحمه الله مجتهد و. بعض وایي امام بخاري څه و؟ وایي دی مقلد و. دومره ګټ امام یې په تقلید کې ورچوی دی. دومره ګټ امام ته وګوره هغه دی مقلدي. مقلد خو هغه چا ته وایي چې جاهلي. نو دې امام ته وګوره ده چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث دی او هغه مقلد دی. داسې خبره شو. امام بخاري رحمه الله دی په خپله مجتهد و او چې خبره به یې کوله نو یا به د قرآن نه دلیل راوړو یا به د حدیث نه راوړو. الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. امام بخاري رحمه الله وی کتاب الرقاق بیا باب یې راوړی دی. په کتاب کې دننه ابواب راځي، کتاب کې دننه بیا ابواب دي. نو باب اولنی باب یې راوړی دی باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. باب په بیان د هغه خبرو کې چې زړه نرموي او دا خبره چې ژوند نه دی مګر د آخرت ژوند دی. بعضو نسخو کې داسې دي چې باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. باب په بیان د اهمیت د روغ صحت کې او د فارغه وخت چې دې څومره اهمیت دی او د دې خبرې په وضاحت کې چې حقیقي ژوند کوم یو دی هغه د آخرت ژوند دی. اولنی باب راوړی دی په دې کتاب کې کتاب الرقاق کې. اولنی باب کتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. حدیث راوړی دی اولنی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهم. عبدالله بن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. دو نعمتونه دي چې خلک د هغې په باره کې دوکه شوي دي و غبن کې پراته دي. غبن څه ته وایي؟ تاوان ته وایي، دوکې ته وایي چې یو سړی دوکه شي. یو سړی لاړ شي سامان ویسي، قیمتي سامان ارزانې خرڅ کوي، غبن را سره وشو، تاوان کې واقع شوم، دوکه را سره وشو. د قیامت ورځې ته یوم التغابن ویلی کېږي، یعنې غبن به راښکاره کېږي. څنګه یعنې خلکو ځان په دوکه کې ور اچولی دی، خو دا پته به ورته کله ولګي؟ قیامت په ورځ به ورته پته ولګي. دا غبن به یې راښکاره شي چې یاره موږ خو ځان په دوکه کې اچولی وو، موږ خو تاوان کې پراته وو. نو ځکه آخرت ته یوم التغابن ویلی کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوه نعمتونه دي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک د هغې په باره کې په تاوان کې پراته دي، قدر یې ونه نه دی پېژندلی او تاوانیان شوي دي. دوه نعمتونه کم دي؟ الصحة والفراغ، روغ صحت او فارغه وخت. اول خو دلته یو سړی دا سوال کولی شي چې یاره امام بخاري خو کتاب الرقاق راوړی ده، هغه خبرې به کوي چې زړه ورسره نرمېږي.
نو په دې حدیث کې دې څه دي چې زړه ورسره نرمېږي؟ بارک الله فیک. دې کې فایده دا دی چې تا سره فارغه وخت نو د فارغه وخت کې هغه څه ته سوچ وکړه که نه چې زړه دې پکې نرم شي. تا سره فارغه وخت دی، راشه قرآن وګوره، راشه حدیثونه وګوره، راشه درس واوره، راشه بیان واوره، راشه کتاب مطالعه کا، سوچ وکړه، فکر وکړه، زړه به دې نرم شي. دا ډېر اوچت شان والا حدیث دی، ډېر عظیم حدیث دی، معروف حدیث دی چې عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دوه خبرې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې، دوه نعمتونه، نعمتان، خلک د دې دوو نعمتونو په باره کې په دوکه کې پراته دي، تاوانیان شوي دي. ډېرو خلکو سره د دوو نعمتونو قدر نشته. کثیر من الناس ویلي ډېر خلکو سره قدر نشته، یعنې لږو خلکو سره قدر دی. الصحة والفراغ. د روغ بدن موږ سره قدر کم ځای کې دی. روغ بدن دی انخلولی دی څه ته؟ دنیا ته. او روغ بدن دی به زور ته وباسه چې څو پورې دی ختم کړی نه وي نو لګیا اوسه دنیا کې. او فارغه وخت د هغې موږ سره قدر نشته. او نن سبا خو لا پوښاک ولا بیا هم فارغه وخت به په دغه کې واړو، په اوده به پروت و، یا به چېرته ملګرو سره به ګپ شپ و، پالتو ټیم به پاس کو. وایي فارغه وخت اکثر په ګناهونو کې. که یو سړی فارغه دی راشه فیسبوک وګوره، راشه یوټیوب وګوره، راشه واټساپ وګوره. او فارغه وخت نه، دې ګناهونو له هغه وخت هم ورکوي کوم چې مصروفه دی، فارغه له پرېږده. د مصروفه وخت نه به وخت وباسي دې ګناهونو له. او دین له بیا وخت ورکول نو هغه خو بیا هغه ورته ډېره ګرانه ده، الا من رحمه ربي. اوس که ته ورته ووایې چې راشه درس دی، بیان دی، کښېنه یو ګنټه نیمه، زړه به دې نرم شي، خبرې واوره، قرآن یاره بس زما طبیعت ښه نه دی. او بیا به د شپې یوې نیمې، 12 نیمې، 12 پورې، 2 پورې به فیسبوک کته کې وګوره، کته وګوره، کته وګوره. او واټساپ او د جنکو تصویران به پکې راځي، او پای کې به ډرامې، او پای کې فلمونه، او پای کې سندرې. دغې دپاره وخت شتي. نو اوس دې دپاره فارغه وخت نه بلکې د کار وخت ولم ورکوي. خو شیطان راضي کوي دا بعض، والعیاذ بالله. موږ سره چې اوچت نعمت کم دی، اگر روغ بدن او فارغه وخت چې د کم قدر نه دی شوی. نعمتونه خو ډېر دي، خو دې دوو نعمتونو قدر ډېرو خلکو ته نه دی معلوم. نن ستا روغ بدن دی، د دې قدر وکړه دې نعمت. ښه نو قدر یې څنګه وکړم؟ دا نعمت استعمال کړه د الله په بندګۍ کې، سبا له بیا دا نعمت نه ګورې. نن ته تهجد کولی شي، کوه. پنډۍ دې برابر دي، زنګونان دې برابر دي، په زور کې ته څه وایې چې سبا له تهجد کوم چې کله ټوخي سره اودس ماتېږي. نن ته درس کې کېناستی شي، بیان کې کېناستی، سبا له به بدن به دې ګډ وړي، ذهن به دې کمزوری، خبره به درته نه یادېږي، دردونه به د باندې، تکلیفونه به د باندې. او د انسان عمر دغه وي، اخري مرحله یې ټوله دقه وي. و داسې وایي چې د انسان عمر شو 80 کاله. څو عمر شو؟ 80 کاله. په 80 کالو کې دا 20 کاله لر که دا د ده د خوب او اوده کېدو، د دمې او کټ کې پروت دی، او پلاني ځای کې ډډه لګوله، د دې ټول ووتو. بیا په دې کې دا یو څو کاله د دغه وباسه، د ماشومتوب وړوکوالی او د نن سبا د دې ماشومتوب خو ډېر اوږد دي. کله نه کله کوم ځای ته ورسي، 10 ته 40 ته هم ورسي، لا ماشوم دی وایي، لا وړوکی. نو یو څو کاله ترې دغې وباسه، بیا ترې ډوډۍ وباسه، او بیا ترې اودس ماتې وباسه، او پاتې پکې څه شو؟ یعنې 10-15 کاله هم نه پاتې کېږي. په دې کې تا څومره وخت د الله بندګي کړې ده؟ هغه شمار چې وکړي یو څو کاله هم نه جوړېږي. او اخري چې یو څو کاله دي، اخري دا ټول په هسپتالونو کې او په کټونو کې تېرېږي. اخري یو څو کاله دقې کې تېر شي،
نو کوم وخت به الله له ورکوې که ته دې سوچ کړي چې زه به د اخري وخت الله له ورکړم نو هلته دوه خبرې دي یو دا ګرنټي به موږ له راکوي چې اخري وخت به پاتې شي دویم اخري وخت به ته الله له ورکړې څه هغه ستا بدن به ختم وي هغه چې ته د هسپتالونو نه فارغه شي هغه چې ته د ډاکټرانو نه فارغه شي هغه چې ته د پال او د پرهیز نه فارغه شي خو بیا به د الله بندګي کېږي دا خو موقع نشته نو دا حدیث دې دپاره راوړو چې دا روغ بدن چې اوس کم دی د استعمال کې د الله په بندګۍ کې د دې نعمت نه فایده واخله دې قدر وکړه او رب العالمین دومره مهربانه بادشاه دی یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د الله بندګي کوي او دی روغ یو سړی د الله بندګي کوي او څه دی روغ دی سبا له دې څه شو بیمار شو دا بندګي نشي کولی الله ورله د هغې اجر ورکوي الله ورله اجر ورکوي خو په دې شرط چې ده کړي مخکې لکه اوس یو سړی د شپې تهجد کوي روغ بدن دی کوي یو ورځ بیمار شو نشي کولی الله ورله اجر ورکوي لکه ده چې تهجد کړي لکه اوس ما او تا بندګي وکړو په دې روغ بدن کې او سبا له کمزوري شو لازم به کمزوري کیو دې کې شک شته نه یقیني خبره لازم به سبا له کمزوري کیو کمزوري شو الله به راله اجر پوره راکوي خو که اوس دې ونه کړه او بیا به کمزوری یې نو ځواني دې نه ملاړه بوډاوالی یې ملاړه هر څه دې نه لاړه نو ځکه د دې بدن نه فایده واخلي د روغ بدن نن دا روغ بدن شتي سبا له هېڅ پته نه لګي ګوره دا پرېږده چې ته به بوډا کېږي کمزوری کېږي به سبا پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه وي دا پرېږده سبا ما ډېر لرې ووي یو څو منټه بعد هم پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه وي एकदम سړی خبر شي وي ما ته شوګر بیماري ده خبر نه خبر شو شوګر بیماري لږ ساعت کې هر څه بدل شو روجي نه وي شو اوس یې نه شي اوس خبر شو په ما شوګر دی لږ ساعت کې روغ رمټ سړی په خېټه او په تشو ویدړلی چې ډاکټر له بوځي وي د ګردې خرابېږي یاره دا خو چې ما روجي نیولی وی هغه هفته کې هغه 2 ورځې روجي به ما په کار چې نیولی مې وي هغه میاشت کې 3 ورځې روجي مې چېرته نیولی دا خو ډاکټران ورته اوس به روجي نه نیسي ګورې ګردې دې خرابې دي لاړ وارسه ختم شو دې ته وایي روغ صحت نه فایده اخیسته روغ رمټ سړی دی روغ رمټ سړی एकदम بس ساډوبي په زړه راله او سی چلو شو ډاکټر له بوتو اوس ته خو د زړه والونه بند دي ښه نو تا له دا نه دي ښه تا له دا نه دي ښه ته به دغه نه کوې ته به داسې نه کښېنې ته به داسې نه ودرېږې ته به دا خو وي زما خو زړه کېدو چې زه به عبادتونه وکړم وخت نه لاړ اوس که زړه کېږي او که نه کېږي دا پرېږده دا انتظار مه کوو چې زه به بوډا کېږم او کمزوری کېږم کېدای شي دغه شان کمزوری شي کېدای شي که نه شي کېدی کېدای شي نو ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی د حدیث په رڼا کې چې د دې نعمت قدر وکړي دا روغ صحت او دویم فارغه وخت نن مو تاسو سره وخت شته ګوره سبا به وخت نه وي سبا کېدای شي مصروف یې او دا درته ووایم او سبا کېدای شي بلکل وخت نه وي بلکل وخت څنګه نه وي قبر کې به پروت وي داسې هم کېدای شي سبا کېدای شي وخت د سړی خو 2 خبرې دي یا خو فارغه وخت به یا مصروفه دی خو د هغې پته نه لګي چې فارغه به او که مصروفه به خو نن خو یقیني دی چې تا سره فارغه وخت شتي موقع شتي او یا سبا له داسې به راشي چې وخت به در سره بلکل نه وي قبر کې به پروت وي او ارمان به کوې چې یاره لږ وخت وی او ما څه کړی او هر څه به درنه تېري نو دې وخت نه فایده واخلې کوم چې در سره نن دی او ځکه حدیث کې راځي امام حاکم راوړی موږ څو سپېرې بیان کړی یم چې 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه هغې کې 2 خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي وفراغک قبل شغلک وصحتک قبل سقمک روغ بدن د بیماري د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼه او فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه نن موږ سره وخت شته دی وخت قدر وکړئ ګورې الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک وخت ګورې د تورې په شان دی که دې پرې نه کړو که نه تا پرې کوي دا وخت چې دې پرې نه کړو که نه پرې کوي دې ګورې او بیا واپس نه راځي
موږ چې تېر شوي وخت ته سوچ وکړو څومره افسوسونه او ارمانونه کوو که نه کوو هر یو سړی ارمان کوي هر یو سړی یاره چې داسې مې نه کړی او چې دا ګناهونه مې نه کړی او چې دا مې کړی دا نن چې کوم وخت دی په دې پسې هم ارمان کوې نو داسې تېر کړه چې بیا ارمان نه کوې په دې پسې هم ارمان کوې بلکې دا پرېږده سبا به په دې ورځ پسې ارمان کوې نن چې ده دا نن چې کومه ورځ تېرېږي دا اوس چې پکې ته یې سبا به پسې ارمان کوې نو نن یې داسې تېر کړه چې سبا پسې بیا ارمان نه کوې چې خوشحاله یې لکه سبا د جمعې ورځ ده نن د جمعرات تا تېره کړه چې د جمعې په ورځ ته خوشحاله یې چې یا الله ستا شکر دی د جمعرات ورځ خو ما ډېره ښکلې تېره کړې وه زما پکې روژه وه ځکه چې هفته کې هغه 2 روژې دي زما پکې روژه وه زه پکې درس ته تللی ما پکې مونځ اودس کړی ما پکې پلانې کار کړی ما پکې ځان له مزدوري کړې دی چې هغه هم فایدهمنه ده بچو له مې رزق ګټلی ما دا کړي ما دا کړي سبا له ستا په زړه ارمان پاتې نه شي داسې څه وکړه او سبا له بیا ته وایي چې یاره ما دا کړی وه ما دا کړی وه یا لیت الشباب یعود یوما ځواني چې ته واپس راغلی هلکوالی واپس راغلی او پلانې واپس راغلی نه هېڅ هم واپس نه راځي نو دا زموږ د وخت چې کوم دی دا روان دی دا ګوره موږ ته ولاړ نه دی چې بس موږ به ټول عمر دغه شیان یو نو دا نن تا سره وخت شتي ګوره دا وخت استعمال کړه او دا مه کوه سبا به سبا هېڅ پته نه لګي سبا یا به در سره وخت نه او یا به یې خو مصروفه به یې د هر څه نه فایده واخله چې څه ستا مخې ته دي لکه دلته چې کوم ملګري دی هغوی ته دا نصیحت لکه اوس دا درسونه موږ کوو دلته روزانه درسونه او هر ورځ په نوي باب کې درس او په نوي مسله کې درس سبا له کیدای شي ته نه او یا کیدای شي زه نه یم او یا کیدای شي ته مې او یا کیدای شي زه م یمه او له درس به نه وي هېڅ پته نه لګي نو موقع څه چې درسره دي هغه غنیمت وګڼه کوم موقع چې الله درکړې دا غنیمت وګڼه په دې وخت کې فایده واخله آخرت دپاره دا وخت ډک کړه آخرت دپاره یې ډک زموږ د دې بعضو دا مطلب دی چې وخت ډکول دې ته وایي چې صرف پکې مزدوري وکړه چې فارغه شوې 5 بجې مازدیګر چوټي وشوه که نه اوس چې دې څه زړه غواړي کوه ځکه چې هغه مقصدي کار وشو نه مقصدي کار خو د الله بندګي کول دي او لا نه دی شوی الله بندګي کوه مؤمن سره ګوره فارغ او پالتو وخت هم نه په دنیا کې که مصروفه شي رزق ګټي نو ښکلې خبره او یا په آخرت کې مصروف وي د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي خو حاصل د خبرې او مقصد د خبرې هغه دا دی چې د 2 نعمتونه چې خلک دې باره کې ډېر په دوکه کې دي ته به پکې نه دوکه کېږي ته به ترې فایده اخلي داسې څه کې استعمال کړه چې سبا له پې ته څه راځي جهنمیان به یو چغه وایي چې الله موږ واپس که څه ته دنیا ته موږ د دې وخت نه فایده اخلو بیا به ستا بندګي کوو یا الله ګناهونه به نه کوو الله به ورته څه وایي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله به ورته وویل ما درله دومره عمر نه و درکړی چې نصیحت قبلوونکی به پکې نصیحت قبلولی شي ته اوس داسې چې موقع غواړې یو سړی 80 کاله عمر تیر کړي دې نه بعد دې بیا وایي ما واپس کړه دنیا ته او یو باب را روان دی امام بخاري راوړی په کتاب الرقاق کې باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر چې څوک 80 کاله عمر ته ورسېدو که نه نو عذرونه ولا الله ټول ختم کړو حجت یې پرې قایم کړو 80 کالو ته ورسېدو خو پاتې شو 50 کالو ته یو سړی ورسېدو بیا وایي ما واپس کړه 40 کالو ته یو سړی ورسېدو بیا ما واپس کړه بلکې 30 کاله عمر الله درکړو ته بیا وایي چې ما واپس کړه ولې دا معمولي عمر دی نو د دې عمر نه فایده واخلئ د روغ بدن نه فایده واخلئ د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اللهم لا عيش الا عيش الاخره ای الله ژوند نه دی مګر ژوند د آخرت دی فاصلح الانصار والمهاجره
دې نه بعد چې کوم حدیث دی دا هم دې په شان دی دا وایو به وضاحت کوو. دا د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه روایت دی. وی كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. موږ د پیغمبر سره وو د خندق په غزا کې. خندق هم کنستو وهو يحفر او پیغمبر په خپله لګیا او په دې کنده کې کار کړی دی. ونحن ننقل التراب او موږ به د خاورې راویستي دا به موړې. ويمر بنا او پیغمبر به په موږ باندې تېرېدونو دا به ووي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. یالله ژوند نه دی مګر د آخرت ژوند دی. نو بخانه وکړه انصار او مهاجرینو ته. یو روایت کې راځي رحم وکړه په انصار او مهاجرینو باندې. یو روایت کې راځي الله عزت ورکړه انصار او مهاجرینو له. دا حدیث چې دی د انس بن مالک او د سهل بن سعد او د نورو نه هم نقل دی. دا په هغه موقع باندې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق په غزا کې شریک و. او دا موږ د سیرت په درسونو کې ښه تفصیلي د هغې تذکره کړې چې هغې ته غزوة الاحزاب هم وایي. غزوه خندق غزوة الاحزاب ورته هم وایي. غزوة الاحزاب ورته په دې وایي چې د کافرانو د ټولې ډلې راجمع شوي وي د مسلمانانو خلاف. او دا ډېر سخت حالات راغلي په مؤمنانو باندې. الله په سورة الاحزاب کې دا خبره قرآن کې سورة الاحزاب الله وی وزلزلوا زلزالا شدیدا. الله وی په مؤمنانو مې داسې امتحان راوستی و چې داسې خوځولي مو سم جړقولي مو. الله وی په دې ځای کې چې ټول کافران راجمع شو او په مدینه باندې حمله کوله نو بیا سلمان فارسي رضی الله عنه په هغه ټیم دا مشوره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عربو کې دا طریقه نه وه معروفه. وی موږ په داسې حالاتو کې یا رسول الله کنده کنو. داسې کنده کنو چې دشمن ترې نشي راوړی. نو بیا صحابه کرامو کار شروع کړو. د جمع موسم سم جمع و او د مدینې ګورې ګرمي هم سخته ده او جمع هم ډېر زیات سخي. او څوک چې مدینې ته جمع کې تللی یا هلته پاتې شوی هغه ته دې به ښه تجربه ده د دې مسلې. نو هلته جمع هم ډېر تیز او په دې جمع کې او نن سبا خو آبادیانې ډېرې شوي دي وسایل ډېرې شوي دي بیا هم جمع سوچ وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به جمع څومره سخت و. یعنې چې نن سبا جمع دومره سخت دي او سره د وسایلو نو چې په هغه وخت کې به څومره سخت و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو چې کنده وکنئ چې دشمن ته دې خوا نشي راوړی. او په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا و. په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا و کنده یې کنسته. او کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر داسې بادر او زړور او زورور سړی و ډېر تکړه انسان و چې کوم ځای کې به داسې ګټه ډېره سخته راغله نو هغوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي. او کله به یو معجزه راښکاره شو یو غټ کاڼی به هغې له به یې ګزار ورکړو هغه به ریزه ریزه شو. نو پیغمبرانو سره خو د الله خاص مرستې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله پکې لګیا او صحابه کرامو خېټو ته کاڼي تړلي وو د لوږې د راسه. نو یو جمع و بل کنده یې کنسته او دشمن را روان و د هغه یره وه او دریم دا چې خوراک نه و نو خېټو ته یې کاڼي تړلي وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله 2 کاڼي تړلي وو خېټو ته. خېټې ته 2 کاڼي پیغمبر تړلي وو. نو د دوی دا حالات چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدو نو دا به یې وي اللهم لا عیش الا عیش الاخره. یا الله ژوند نه دی مګر د آخرت ژوند دی. فاغفر للانصار والمهاجره. نو یا الله انصار او مهاجرین وبخا. یعنې دوی ته دا خبره وروله چې صحیح ده په تاسو نن تکلیف ډېر دی. خېټې ته کاڼې تړل او په جمع کې کنده کنسته او دومره سخت حالات او د خاورې اوړه راوړه ډېر ګران ژوند دی. خو حقیقي ژوند ګورې د آخرت ژوند دی هغه به الله تاسو له درکوي. حقیقي ژوند هغه د آخرت ژوند دی. د دنیا د ژوند سخته به تېروئ. دې کې یو قسمه تسلي ورکوله چاله تسلي ورکوله صحابه کرامو له تسلي ورکول چې صحیح دی نن په تاسو باندې تکلیف ډېر دی
او چې کاڼی خېټې ته تړي دا خو معمولي سخته نه ده که نه لوږه ده پې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 کاڼي تړلي خېټې ته نو ځکه جابر رضی الله عنه له روټۍ کړې وه هغه قصه موږ بیان کړې وه که نه راغی چې ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خېټې ته 2 کاڼي تړلي لړ واپس کور ته خپلې بیبي ته یې وی پیغمبر مې ولیدو دا حالت چې هغه سره څاروی ولاړ وړکې ونته کړي هغه ورته پیغمبر راوله به دا به ولاړ کړو ورته ووایه چې ځان سره یو څو ملګري راوله خاص او خاص د هغه ملګري دغه یو څو دا خو معروف نو جابر رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي یا رسول الله غوږ کې ورته وی رابه شي یو څو ملګري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړي واورئ دا اعلان جابر وایي چې ډوډۍ له ټول هلته راشي ټول هلته بوځي چې هغه کور ته لاړ وي ښځې ته وي تباه شو او ټول را روان دي وی تا پیغمبر ته ویلو چې صرف په ته راشي او یو څو ملګري وی ما ورته ویلو خو هغه هم بیا دا اعلان وکړي بیا هغه به خپل کار ښه پوهېږي بیا ته غلی شي چې تا ورته ویلي دي هغه داسې اعلان کړی الله په هغې کې برکت واچوي دا ټول چې څومره وو د ټولو غوښه وخوړه او لږ ونته کې اوړه وو هغه ټولې ډوډۍ د دوی ورسېده او بیا پکې هم اوړه پاتې شو بیا هم غوښه پاتې شو نو دومره سخت یې تېره کړې ده امام بخاري دا ولې دا حدیث دلته راوړو تا ته دا وایي چې ژوند اصل کې حقیقي ژوند کوم یو دی د آخرت ژوند دی نو په دې دنیا کې او په تا باندې سختې راځي نو تا ته یې دا ووایي ته خو پرېږده صحابه کرام څومره اوچت خلک وو په هغوی سختې راغلي دي او صحابه کرام خو پرېږده پیغمبر څومره اوچت شخصیت و په هغه سختې راغلي دي نو که په تا سخته راشي نو ولې زړه ګډوډ کوې دا ژوند څه همیشه دپاره خو نه دی دنیا کې اوس که دا ژوند د همیشه وې او سختې پکې وې بیا دا خبره مشکله وه ځکه چې د همیشه ژوند چې کله په مشکلاتو کې شي نو بیا دا خبره د سوچ ده خو دا خو وختي تور ژوند دی څه وخته پورې به سخت دی همیشه دپاره خو نه پاتې کېږي یا خو دا سخته به د الله په دنیا کې ختمه کړي او که ختمه نه شو د مرګ سره خو به ختمه شي که نه اصل ژوند هغه د آخرت دی نو د هغې دپاره کوشش کوه انشاءالله را به شیم په دې کتاب الرقاق کې د صحابه کرامو باره کې پیغمبر باره کې چې د هغوی څنګه ژوند و د غربت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یو څو لوښي به پراته وو او د هغه کوټې چې خپې به دې پکې وغځولې هغه به دیوال سره لګېدې که لاس به دې اوچت کړو هغه به د چت سره لګېدو او دا څوک وو دا د آدم د بچو سردار دی او د هغه دا حال و خېټې ته کاڼي تړل عایشه رضی الله عنها څه وایي وی میاشتې او میاشتې به تېرې شوې کله به وایي 3 میاشتې تېرې شوې او د نبوت په کور کې د پیغمبر په کور کې به چولنه بلېده یعنې 3 میاشتې به تېرې میاشت به تېره شو بله به تېره شو بله به تېره شو داسې څه نه و چې هغوی پخ کړی وی نو تپوس به ته وشي تاسو به خوړو څه یو بس کجوره اوبو ته به ناست په کجوره په اوبو باندې به ګزاره کوله موږ سره څومره نعمتونه په نعمتونو کې ډوب یو بیا هم دې بعضو خواره خوله نیولي ځکه فریادونه به کوي څه داسې او بس د غریبۍ ژوند او غوټې غوټې ژوند او د سختو ژوند او الله دې بس یاره وایي تباه شو دعاګانې کوه موږ ته او په دې باندې چې ته یو معمولي غوندې کې سختې راغلي اللهم لا عيش الا عيش الاخره اصل ژوند د آخرت ژوند دی که دنیا کې د باندې سخته راغله موږ خبره نه هېڅ خبره نه دنیا ولې د راحتونو دپاره جوړه شوې ده چې ټول خلک به ترې مزې اخلي دنیا خو دارو ابتلا دارو امتحان د امتحان ځای دی کله به سختۍ او کله به راحتۍ او راحت هم امتحان دی او دا سخته هم امتحان دی او په دې کې ښکلې تسلي خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند ته وګورئ تسلي خبره ده چې د پیغمبر په کور کې میاشتې میاشتې تېرېږي او چولنه بلیږي او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خواته ورغی د شپې د کور نه راووتو وږی شوی و د شپې راووتو د کور نه او بیا ورسره په لاره کې ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهما میلاو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تاسو څه کوئ یا رسول الله وږي شوي راووتو
هنو یا رسول الله ته وی زم درته راویستې نو ته چې راویستې دې چې ورجوړې چا خواله ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خواله ورل ښه نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خواله په دې ورلو ځکه چې د پیغمبر میلمستیا کړې وه پیغمبر پېژندو کوم ځای کې میلمستیا کړې وه هجرت چې وکړو نو اول د ده کور ته ورغلی اول د ده کور ته ورغلی او دی به کته اوسېدو هغوی بره نو دی وی یا رسول الله وی بېادبي کېږي زموږ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کته و دوی بره وی یا رسول الله بېادبي کېږي زموږ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې نه زه کته ښیم زما خواله خلک راشي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې جوړې شوې او جومات پکې جوړ شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پېژندو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې دا څوک نو خواله بیا ورغی چې ورغه هغه کور کې نه و ښځې ته ولې ووایي چې شو وی تلی دی موږ له اوبه راوړي او څه کار دی او راځي او ښځه یې خوشحاله وه په خیر علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي او ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب دې که ابو ایوب را روان چې لرې نه ولیدو خوشحاله شو څه درانه میلمانه وي نن راغلي دي او دا خبره یاده کړي د ځمکې په دې مخ د درانه میلمانه دغه خواله ورغلي دي یعنې یو طرف ته پیغمبر دی چې دا به پیغمبرانو کې د اوچت انسان دی د پیغمبرانو مشر دی او بیا د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان ابوبکر صدیق دی او بیا په هغه پسې غوره انسان عمر بن خطاب دی او دا درې واړه په یو ځای هلته میلمانه شوي دي ته سوچ وکړئ چې دې نه اوچت میلمانه نور شته نو دا اوچت میلمانه د ابو ایوب انصاري کور ته ورغلي دي اول یې کجورې راوړي ای کېښودې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دی پکې مصروف وي بیا یې څاروی حلال کړو غوښه یې راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخوړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله غوښه راوړه نو هغه پکې لږ په ډوډۍ کې بنده کړه ابو ایوب له ورکوي ابو ایوب دا ویسه هغه ویې رسوله چېرته یې ویسه وایي دا فاطمې له ویسه د هغې مې څو ورځې کېږي ډوډۍ نه راخوړلې نو زه دا وایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور په هغې دې ورځې تېرېږي او هغه دې ډوډۍ نه خوري او ډوډۍ ورته نه میلاوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې دا حالات دي او د هغې خپل دا حالات دي چې د شپې راوځي د کور نه د ډوډۍ دپاره نو مطلب دا دی چې د دنیا دا ژوند مقصدي ژوند نه دی اصل ژوند کوم یو دی هغه د آخرت دی د دې لپاره دا حدیث راوړی چې دلته به لازم سختي راځي خو دغه سختو کې به صبر کې او د الله نه به د ثواب امید ساتي او ټول التوجه به خپله په څه باندې ساتي په آخرت باندې اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر هغه آخرت الله مهاجرین و انصارو ته نصیب کو که نه هغو ته نصیب کو صحیح د مهاجرین و انصارو په دنیا کې سختي تېرې کړي ډېرې سختي تېرې کړي دا لږې نه دي چې دوی به دا خاورې وړي راوړي او دا کنده یې کناسته دا خو یو خبره مخې ته راغله نور خو دوی ډېرې سختې تېرې کړي د موږ سیرت بیان کړی تاسو اورېدلي ځای په ځای دوی سختې تېرې کړي او دا ټولې سختې دې لپاره تېر کړي چې الله موږ له څه راکړي آخرت راکړي ما پرون درس کې واقعه بیان کړه د چا د حارثه رضی الله عنه د مور او دویم نه د چا ابو الدحداح رضی الله عنه چې دا سخته چې هغوی تېره کړه د څه دپاره چې الله موږ له آخرت راکړي نو دې دپاره امام بخاري دا حدیث دلته راوړی دی د هغې نه بعد باب راوړی دی باب مثل الدنیا فی الآخرة دا باب دې مسلې دپاره راوړی دی وی د دنیا مثال د آخرت په مقابله کې واوره یعنې مطلب دا دی چې دنیا د آخرت په مقابله کې هېڅ هم نه ده موږ یو حدیث تاسو ته بیان کړی و که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وی دنیا او آخرت د دې داسې مثال دی لکه یو سړی راولګي په دریاب کې دا ګوته ووایي او بیا راوچته کړي نو څومره څه ورسره راوچت کړي هېڅ هم نه راوچتېږي دقه دنیا ده او د دریاب د آخرت دی نو دنیا د آخرت په مقابله کې هېڅ شی نه دی او د الله سره یې ګوره هېڅ قدر نشتی هغه حدیث خو اکثرو ملګرو ته معلوم دی لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة
که چېرته د دنیا د الله په نزد د ماشي د وزر امره قدر وی که نه نو کافر له به یې یو ګوټ اوبه نه یې ورکړی د ماشي د وزر امره قدر د دنیا د الله په نزد نشتي ګوره د ماشي د وزر امره او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو څاروي باندې تېر شو بیزه مړه پرته وه مرداره وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا او د هغې غوږونه یې واړه وو غوږونه یې څه وو واړه وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا په تاسو کې به څوک والي په پیسو باندې یا رسول الله دا خو مرداره ده او ختمه ده او خرابه شوې ده په دې موږ څه وکړو دا که ژوندی وي هم چا نه اخېسته چې غوږونه یې واړه دي دا عیب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې څخه پوه کړو دغه یو دنیا مثال دی دغه یو دنیا مثال دی نو دنیا د آخرت په مقابله کې هېڅ هم نه دی دې دپاره امام بخاري دا باب راوړی دی باب مثل الدنیا فی الاخره نو اولې پې آیت راوړی دی وقوله تعالی او وینا د الله سورة الحدید آیت راوړی دی الله وی پوه شئ په دې خبره باندې انما الحیاة الدنیا لعب ولهو چې یقینا ژوند د دنیا لوبې دی او تماشه ده ورب الکعبه لوبې دی او تماشه ده نور لوبې څه ته وایي لوبې نور څه ته وایي خو دې ته وایي که نه روغ رمټ سړی راولیږي ختم شي نني سبا نه دې ته لوبه وایي که نه غټ هر څه جوړ کړي ځان له حدیث روان دی انشاءالله روان اب ټکي به یې ته بیان کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغه کرښې وویلې د دنیا مثال یې ورکوو د انسان او د انسان د ژوند او د مرګ لوبه دې ته وایي چې نن شتي سبا نشتي ګډ سوچونه یې جوړ کړي دي دا به کوم او دغه به کوم او دکان دی او کاروبار دی او بچي دی او ښځه ده او سبا له هېڅ هم نه لکه یو ټلیفون پلانې خبر خو نه یې چې له مړ دی ختم خبره دې ته لوبې وایي که لوبې نور څه ته وایي انما الحیاة الدنیا لعب ولهو د دې داسې مثال لکه تاسو خیال کړی دا واړه لوبې کوي یو بل سره چې را جمع شي د خاورو نه او د خټو نه کورونه جوړوي د دې دې که نه موږ ټولو کړي ماشومان کې د خاورو نه غر جوړ کړي او په دې به وایي ګاډی خېږي او په دې به دی کړي او په دې به دی کړي او دې که ورته مور پلار اواز وکړي راځه لږه کور ته غر سره لتې ورکړي او ورانې کې کور ته ځي دغه شان زموږ د دنیا ده موږ اوس هغه شیونه جوړو لګیو ټول او یو ورځ به ملک الموت وایي چې وخت پوره دی ګوره د الله سره ملاقات کول غواړي دغه څه مثال دی یا د دریاب په غاړه باندې یو سړی لګیا دی په شګو کې څه جوړی او څه جوړی او یو چپه پرې راشي هغه هر څه وله څه کړي هغه وله ختم کړي دا زموږ دنیا دی لعب وله ټولې لوبې دي فالتو مشغله ده وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الله ياسر دول دي وقتي تور دول دي وتفاخر بينكم او فخر کول دي او هرست ډیر والی دي په مال او په بچو کې د دنیا چا پیدا کړی ده الله پیدا کړی دا حقیقت څوک بیانوي الله بیانوي د الله نه زیات څوک د دنیا نه پیژني وره ها څه خیال دی نو چا چې د دنیا پیدا کړې ده هغه دا وایي د دین اقوى نور کومه خبره ته بیان کوو ومن اصدق من الله قیله د الله نه څوک زیات رښتینی نشتی الله چې کوم حقیقت بیان کو داسې حقیقت هېڅ څوک نشي بیانولی وجه دا چې د دنیا مخلوق د الله دی نو چې د هغه مخلوق ته خو هغې ښه پېژني که نه مخلوق د الله دی نو هغې ښه پېژني هغه الله وی دنیا هېڅ هم نه دی لوبې دي ډول دی فخر کول دي او هرس ته ډېروالي دی چې زما مال ډېر شي ابل وی زما ډېر شي ابل وی زما ډېر شي د سعودي عرب کې ویزې اخیستې ده زه به دوبۍ ته ځم ابل وی زه کویت ته ځم د دې میاشتې 2000 ګټي زه 4000 ګټم د دې یو دوکان دی زما 2 دي د دې 3 دي زه 4 جوړوم د دې 5 کمرې کور دی زه 10 کمرې جوړوم د دې سره یو موټر دی زما سره 2 دي د دې 3 زامن دي زه کوشش وکړم او ټول دغه پیسې دي مګر هغه چې الله پوه کړي دي هغه الله دې قسمونه لرې ساتلي دي ولله الحمد
چې څوک د دنیا په حقیقت باندې پوهه دی هغه دې قصو کې نه نو دنیا ته که هرس ته ډېروالي دی هر یو لګیا دی چې د بل نه څه شوی مخکې شوی او همدې هرس د ډېروالي موږ ټول غافله کړي یو د الله د دین نه الهاکم التکاثر غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي حتى زرتم المقابر تر دې چې لاړئ پکې مقبرو ته هرس د ډېروالي دغه ټیم کې ختم شي چې دې حدیث کې هم راځي دا چې کله په خاورو کې کېږي که نه او بره نه خاورې او کته او شاته او مخې ته او ښۍ او ګز ته ایله دی موړ شي د آدم دا بچ شي نور دی مړېږي نه هرس د ډېروالي الله وایي دومره تاسو غافله کړئ چې مقبرو ته لاړئ خو ختم نه شو مقبرو ته لاړئ څه معنی ده مړه شوئ پکې خو هغه هرس هم ختم نه شو او دویمه معنی دا ده چې په خپلو لاسونو مړي قبرونو ته کوز کړو بیا هم ستاسو هغه هرس نه ختمېږي موږ په خپله ما او تا څومره خپلوان دې مقبرو ته کوز کړي دي دې قبرونو ته نږدې خپلوان موږ کوز کړي دي بیا هم هغه زړه قشن ګټه دی امام بخاري کتاب الرقاق دې لپاره راوړی وایي زړه لږ نرم کا دا څنګه زړه دی چې دا نه نرمېږي ته لږې پلار قبر ته کوز کړو بیا دې هم زړه نه نرمېږي بچې قبر ته کوز کړه بیا هم زړه نه نرمېږي ښځه کوزه کړه بیا هم زړه نه نرمېږي مور مړه شي زړه نه نرمېږي نور به دا زړه اخر په څه نرمېږي باید د مرګ نه اخوا بل څه نصیحت شتي چې په مرګ باندې چاته نصیحت میلاو نه شو نو پوه شي چې دته په څه شي باندې نصیحت نه میلاویږي وتکاثر فی الاموال والاولاد الله بیا مثال بیان کړی کمثل غیث اعجب الکفار نباتو مثال د دنیا داسې دی چې باران راوورېدو تک شین فصل راوختو نو کوم چې دا پټي والا دی د ذمېدار دی چې دا فصل یې وکتو نو څه وکړه خوشحاله شو اعجب الکفار نباتو ډېر ورته خوشحاله شو دا ښکلی فصل لاله ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما اقدم سیلی راله د هغه سیلی سره هغه فصل وچ شو تک زیړ شو ریزه شو زره شو په سیلی کې والوتو دقه شان دا دنیا ده اوله کې چې ماشوم پیدا شي مور پلار ورته څومره خوشحاله هر یو یې بینۍ رابینۍ تره او ماما او کاکا او هلک پیدا ده او جنۍ پیدا ده او دا پیدا ده او دغه پیدا ده او ورو او سیلی راشي او بیا زیړ شي او بیا وچ شي او بیا ختم شي او بیا ریزه شي دغه دنیا ده وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الله وی آخرت ګوره معمولی مګڼئ یا خو دردناک عذابونه دي او یا د الله د طرف نه بخاني دي او د الله راضي کېده دي غټې خبرې دي په آخرت کې وړې خبرې نه دي یا عذاب دی او یا د الله رضا ده وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او الله وی نه دی ژوند دنیوي مګر د دوکې سامان دی په دې آیت کې دنیا مثال بیان شو امام بخاري باب هم دې دپاره راوړی باب مثل الدنيا في الآخرة د دنیا مثال د آخرت په مقابله کې څه وي واور آیت نه یې ثابت کړو دې دپاره چې ډېر جوور پکې نه ننوځي د دې دپاره چې زړه دې لږ نرم شي د دې دپاره ته دا باب یې ښودی د آیت چې راوړو تا ته وایي چې مسلمانه ویښ شه د دوکې په دې سامان کې دومره ورننوتی یو غږ غواړي بس یو غږ چې پلانې مړلی او دا هر څه ختم دي یو غږ صرف پکار دی او ډېر وخت پکې نه لګي خو بس څو سیکنډ او مړلی او بیا دقه شان پروت دي څوک له خوله تړي څوک له زن تړي څوک له خپې تړي او دا غټې خبرې او تجارتونه او کاروبارونه او بچي او ښځه او شهرت او دبدبه علم او هر څه دا هر څه دې سیټ ته پاتې شي په دې دنیا باندې څوک چې دوکه کېږي نو دا ډېر ساده انسان دی بیا نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په دې باب کې یو حدیث پاتې شو یو آیت راوړی دی یو حدیث د حدیثو پر عنوان درس کې وایو او کوم ملګري چې موږ سره دې درسونو ته حاضر شو
کتاب الرقاق دي درسونو ته الله به د زړه ډېر نرم کړي، د یقیني خبره ده. ځکه چې دې کې امام بخاري رحمه الله یا خو د الله وینا راوړي او یا د پیغمبر وینا راوړي. نو چې د سړي زړه د الله په وینا نه نرمېږي او د پیغمبر په وینا نه نرمېږي، نو بیا بل به په څه باندې د زړه نرم شي؟ الله دې زموږ د زړونه نرم کړي او الله دې موږ د دنیا کې د دننه کېدو نه او دنیا کې د غفلت نه او د دې هرس د ډېروالي نه او دلته د فخر او تکبر نه الله دې موږ د دې نه په امن او امان کې ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.